خفا مشت دلتا کما تنګوري نو خپل ستم ته څوک کتی شي زما د غوسو شونډو نه شرمېږي جانان. یو ډېر تکړه زلمی را سره ناست دی، سره خبرې کوو. ستړي مشر ورور په خیر علي؟ خوشحاله اوسې، ډېره مننه. خپله لنډه شان پېژندګلو را سره وکړه. په لومړي سر کې زه خپلې خبرې د ساحل صاحب په دې شعر پیلوم چې خوند کوي: ساحله پښتانه یاران او هېڅکله بېلېږي نه. زما نوم ذبیح الله بهار ده، د افغانستان د ځوانانو د اړیکو د مرکز رئیس یم او دلته څو ځله اماراتو ته د افغان او همداراز د پښتنو ځوانانو د انسجام لپاره و په مختلفو ساحو کې دلته غونډې وکولې چې خوشبختانه څو موده وړاندې د حاجي صاحب داود منګل او ښاغلي نجیب الله سمکني سره په ګډه سره کوښښ کوو چې د تاسو د شمشاد ټلویزیون پیواړ سره دغه پرتمینه غونډه هم جوړه کړه. څو وکولی شو افغان ځوانان، پښتانه ځوانان چې په نړۍ کې پښتون افغان ډېر ښایسته او اوچت نوم لري، وشو کولی چې دغه قوم یو ځای کړو او د یو ښه راتلونکي لپاره لږ خلکو ته وښیو، نړۍ ته وښیو چې پښتانه افغانان د سولې پلویان دي. موږ هېڅکله د جنګ پلویان ناستو، غوښتل هم په دې موخه باندې راغلو دغه ځوانان یو ځای کړو، دغه پښتانه یو ځای کړو چې تلې او په هر ځای کې د اتلولۍ نومونه اخیستل کېږي. په دغه موخه باندې جناب یوسفزی صاحب راغلو دلته تر څو دا ځوانان سره جوړ شي. افغانان پښتانه زلمي د خپل په وطن څه فکر کوي، څه کوي چې لکه راتلونکي کې افغانستان ته څنګه ګورئ تاسو؟ یو څنګه افغانستان به مخې ته راشي؟ افغانستان په تیرو لسو کلونو کې انشاءالله ډېر پرمختګ کړی ده. د افغانستان بیرغ په ټوله نړۍ کې رپېږي. په اکثرو ځایونو کې موږ خپل سفارتونه لرو. همداراز پښتانه ځوانان افغانان اوس راویښ شوي دي. دوی په دې موخه دي چې یوه مړۍ ډوډۍ دوی دلته په اماراتو کې د ځان لپاره او هلته په کار کې څه وکولی شي، هلته ښایسته بلډینګونه جوړ کړي. د خپل د دې یوې مړۍ ډوډۍ سره غواړو چې زموږ لویه هیله د پښتنو څخه که د لر دي او که د بر لویه هیله مو دا ده چې خپل زامن که خپله ونه شي کولی، خپل زامن په علمي سویه سره عیار کې خپل زمونو باندې تعلیمونه وکړي، څو پښتون قوم افغان قوم لکه څنګه چې سرلوړی ده او هماغسې سرلوړی پاتې شي. او ټول او انشاءالله افغانانو په ټولو پښتانه په دې موخه باندې هیڅ څوک نشي کولی او انشاءالله پښتانه به چاته اجازه ورنه کړي چې دا قوم سره بیل کړي او هېڅکله یې نشي بیلولی. او ټول دا د جرګو وطن ده، د مرکو وطن ده او همدغه پښتانه به په یووالي سره خپل نړیوالو ته ښیي چې موږ د امن او د سولې پلویان یو. د افغانستان د پرمختګ لپاره د خپلو پښتنو ورونو د ستونزو د حلولو لپاره په شریکه به کار کوو. ورسره چې دغسې ویاړمن ټلویزیون شمشاد نړیوال ټلویزیون هم وي او دا به لا ښایسته او پروګرام به ښه پرمختګ وکړي. ډېره مننه ستاسو. بله کوم پړه کې څه خبره وي په لنډو لفظونو کې راته کوم؟ ډېره مننه. زه همداراز په متحده عربي اماراتو کې د ټولو افغانانو پښتنو څخه ډېره مننه کوم چې د خپل د کورونه راوتلي دي او خپل ولس لپاره دلته د یوې مړۍ ډوډۍ د حلال رزق د کارونو لپاره راغلي دي. زما پرې هیله دا ده چې خپلو زامنو باندې خپلو بچیانو باندې تعلیم وکړي او زده کړه وکړي، څو پرمختللي اوسېږي. که چېرته د قوم یو شمېر پښتنو یا افغانانو تعلیم ونه کړه، خیر ده، اوس باید په زامنو باندې تعلیم وکړي. نړۍ ډېر پرمختګ کړی ده، په نوې ټکنالوژۍ سره سمبال شي او باید یو اوسېږي لکه څنګه چې وایي چې څو چې دا ځمکه اسمان وي، څو چې ژوند په دې جهان وي او تل به دا افغانستان وي، تل به دا افغانستان وي. ویاړل دې وي پښتانه او ویاړل دې وي د افغانستان قهرمان ولس. ډېر مننه ستاسو درنو خبرو. د ملګري د ساحل صاحب شعر وي. ساحل صاحب د پښتون وطن ټول عمر زموږ د وطن زموږ د خاورې د ننګ او د پت سندرې ویلې دي. د هغه یو دوه شعر ما ته رایاد کړه چې سترګې دې دومره راته مخ وګوه، سترګې دې دومره راته مخ وګوه، هسې تې جوړه څه خبره نشي او ستا بوږنونکي انتظار شکي کړم، ستا بوږنونکي انتظار شکي کړم، په شپه کې بله شپه د بره نشي او ناصحه مه یې چېړه ناصحه مه یې چېړه د سایل ژوند بې د دلبره نشي. ما سره یو ډېر دروند مشر ناست دی، سره خبرې ترې کوو. ستړی مه شئ، په خیر ستړی مه شئ. ښه جوړې طبیعت دې ښه ده؟ ښه یې؟ الله الحمد ښه. تاسو په افغانستان کې د کوم ولایت یې؟ ستاسو نوم څه دی؟
زما نوم امرالله خان د موږ زه په افغانستان کې د لغمان ولایت د لغمان نو د لغمان څه داسې ډېر مشهور دي چې ته یې موږ ته وایې د لغمان حضرت ته څه وښیم ډېرې مشهور دي ته یې موږ ته وریجې مشهورې دي وریجې مشهورې دي وریجې ښې ډېرې مشهور دي خوښې لکه که موږ وګورو انجینر صاحب هم ناست دی راټول درانه خواږه مشران ناست دي تاسو دلته ګورئ بنګالیانو له خپل وطن نه ټینډې راوړي دلته یې خرڅوي لوګانې راوړي خرڅوي یې دومره دومره کیلې ملواریان راوړي د خپل وطن نه دلته یې خرڅوي تاسو یې ګورئ موږ په کندهار کې 11 قسمه انار کېږي زمونږ ټول وطن د میوو نه د سبزیانو نه د هر څه نه ډک دی موږ افغانانو ډېر نشو کولی چې هغه څیزونه دلته له خپل وطن نه هغه میوې او هغه سبزی او هغه راوړو دلته پیسې پرې وګټو دې وطن ته خو زموږ په وطن کې دومره ښکلې ښکلې میوې کېږي ته څه ګڼې داسې د یوسفزی صاحب جوال خو د موږ د سمندر لاره نشته که نه د افغانستان او چې په کوم شی په جهاز کې راوړل کېږي د هغه قیمت ډېر اوچت کېږي او ډېر شیان راوړل کېږي که نه افغانستان کې ښې ښې میوې ښار څخه ډېر دي خو تقریب زموږ مشکلات دی هغه د سمندر د موږ سمندر نه لرو ډېر لږې میوې کمترې میوې په پاکستان راځي دي خورا او چې کومو ګاونډیانو سره لکه سمندر دی نو هغه یې ټول عمر په افغانستان کې چې کوم نوربانۍ جوړ کړی دی زموږ وطن ودانۍ ته وبادۍ ته راتلونکي کې ته څه فکر کوې دا خو ښکاره خبر ده دا ښکاره خبر بله ستا پړه کې کومه خبره شته نشته زه ټولو ته تاسو د تاسو تلویزیون نه د نجیب الله ورور نه د داود نه د ټول نه مننه کوم د تاسو تلویزیون نه مننه کوم زنګ زنده‌باد لره ډېره مننه تاسو نه مننه دا نن چې کومه لوبه په دې خاوره ده راجوړه د دې خبرې تاسو ته نارې خلکو یستې کم څوک چې د کلا په حفاظت باندې ولاړو کم څوک چې د کلا په حفاظت باندې ولاړو نو خښتې د چنې به یوم دې خلکو یستې او زمونږه بېحسي ورته مسکی مسکی کېدله زمونږه بېحسي ورته مسکی مسکی کېدله زمونږ د روایاتو نه جامع خلکو یستې ما سره یو ډېر دروند خوږ مشر ناست دی ده سره خبرې کوو ستړی مشر صاحب سال دی خیر اوسه څه کوئ ټیک ټاک ستړی مه شئ ستاسو نوم د افغانستان کې کوم حاجي ولي خان منګال او د پکتیا یم د پکتیا هو نو پکتیا ته یادېږي چې دلته په دې مسافرۍ پرې وطن پکتیا خو موږ ته ډېره یادېږي ولې چې 40 کاله مو دلته کېږي 40 کاله مسافر 40 کاله او میاشتې مو کېږي مسافرۍ او تر اوسه پورې د خپل وطن مینه او د خپل وطن خپوړې یې موږ د زده نه وتلې نه دي خوش وي ملنګ جان بابا هم وایي که نه وایي وطن زما زه د وطن یم وطن زما زه د وطن یم ما ملنګ جان پکې خړپوړې کړې دي بالکل بالکل نو وطن خو سړي ته یادېږي په 40 کاله ستا خپل بچي چې کوم دي سبقونه ویلي هغوی نن څه کارونه کوي مو الحمدلله یو بچی په امریکا کې د سبق وایي شکر او نور بچیان مو دلته سکولونه یایي څوک فارغ دي څوک فارغ نه دي د خپل په دې 40 کاله مسافرۍ ژوند نه تېر کړه دا خو ډېر د ستونزو نه تکلیفونو نه کړاوونو نه ډک ژوند دی د خپل وطن د خپل خاورې لپاره د خپل ولس لپاره دې کوم داسې کار کړی دی چې نن په ته ویاړ کولی شي خپل وطن دپاره خو الحمدلله مو ډېر څه نه څه کړي دي دلته مو چې کوم 40 کاله تېر کړي دي زه یو ملي تجار یم الحمدلله د خپل د منګال د قوم د جملې نه یم د خپل قوم د خپل د